کسان چې دي هغوی څخه هیله کوم چې نظم مراعات کړئ. دوستانو، خوږو پښتنو وروڼو، نن چې موږ دلته راجمع شوي یو، زموږ یوازې د فرانسې افغانان نه دي، موږ د انګلستان بیا صاحب ته، د بلجیم څخه ملک وزیر او د هغوی ملګرو امیر صاحب ته، د آیلینډ جرمني ټولو ملګرو ته، او خاصتا د پښتون تحفظ مومنټ د اروپا مسؤل ښاغلي اورنګزیب صاحب ته هرکلی وایو. دوستانو، د اروپا په تاریخ کې به دا د پښتون ولس یو لویه جلسه یا لاریون وي، نو د تاسو ټولو مسؤلیت دی چې په ډېر آرام سره دلته ودرېږئ، غوږ ونیسئ. مشران به د هر ملک نه یو یو کس راځي، خبرې به کوي، او موږ تاسې په دنیا ته دا ښیو چې د سیمې استخبارات خصوصا د پنجاب بدماش اردو او آیسای چې دنیا ته وایي چې پښتون دهشتګرد دی، وحشتګرد دی، دا خلک وژني. موږ په دغه تصور داسې بدلوو چې پښتون سوله غوښتونکی قام دی، یو ملت دی، په کابلي او پېښوري نه ویشل کېږي، په کندهاري او کټوال نه ویشلی کېږي. دا د لوی احمدشاه بابا بچیان دي، او دا به هر هغه زبرځواک ته ماتې ورکوي چې څوک په دې دماغو کې دا خوب لري چې پښتون به غلام کېږي. موږ به شعارونه ورکوو، خو تاسو یو مهم موضوع ته راګرځوو، لکه څرنګه چې تاسو خبر یې چې په محکوم افغانستان کې د پنجاب فوج د آیسای د سختو ظلمونو له وجې چې څلوېښت کاله یې په لوی افغانستان کې د پردیو په اشاره مداخلې وکړې، زموږ سکولونه یې ړنګ کړل، زموږ اقتصاد یې تباه کړ، زموږ لویې لارې تباه کړې، زموږ نسل وژنه یې شروع کړې ده. همدغسې نن د دهشتګرد او افراطګر په نوم پښتون په محکوم افغانستان کې وژل کېږي، هغوی کورونه بمبار کېږي، ماشومان یې وژل کېږي. 2-3 پښتانه، تاسې هر یو دلته دا درد لیدلی دی، تاسو هر یو خپل ورور ولیدی، هغوی ورک شوي دي، خویندې یې راغلي. کورونه به ورانېږي، بچیان به قتل کېږي، بچیان به قتل کېږي، پښتون پکې قتلېږي، پښتون پکې قتلېږي. پښتون بهادر پښتون، پښتون بهادر پښتون. دوستانو، د دې رسید پوځ، د دې آیسای جنرالانو په دې زړه یخ نه شو چې زموږ اردو یې ړنګه کړه، زموږ کورونه یې ړنګ کړه په آزاد وطن کې، اوس یې په محکوم وطن کې، هغه غلام وطن کې هم کورونه ورانوي، هم بچیان وژني، هم مستکارونه ورانوي. دا څنګه ازادي ده؟ موږ د پاریس په ښار کې په دې 21مه پېړۍ کې د دنیا په موظفو خلکو، د پاریس په اوسېدونکو، نړیواله ټولنه، امریکا، د اروپا په پارلمان، همدلته د پاریس په پارلمان او د فرانسې په معذبو خلکو غږ کوو چې په پاکستان کې د پښتون وژنه روانه ده، پښتون د دهشتګرد په نوم وژل کېږي، پښتون د خپل کوره شړل کېږي. دهشتگردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے، یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے، یہ جو ظالم گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے، یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے، یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے. نو دوستانو، تاسو هم د سوشل میډیا له لارې خبر یې چې په بلجیم کې مالک وزیر یو لویه قرباني ورکړه، غټه غونډه یې جوړه کړه، په جرمني کې جوړه شوه، په ناروې په ټولو ملکونو کې جوړه شوه، په بلجیم کې سره
هر ادارې ته ځې تا ته به د طالب او وحشتګر په سترګه نه ګوري که ته اتفاق ولرې که ته په خپل مشر پسې ولګېږې او که ته هم هلته چې پښتون وژل کېږي د دنیا په هر کچ کې وژل کېږي هغه خپل ورور وبولې هغه خپل نو بیا به ته ازاد اوسې د دنیا د آزادو قومونو په لیست کې به وې په فرانسه کې میشتو افغانانو ستاسو مېړانې ستاسو اتفاق ستاسې دې راټولېدنې ته زه سلام کوم چې نن مو د نر پښتون منظور پښتون نر پښتون علي وزیر نر پښتون زمان ککړ نر پښتون علي عرب وزیر د دې څخه ملاتړ اعلان کړه او د پاکستان پنجاب بدماشانو جنرالانو باندې د دې ځایه غږ چې تاسو منظور پښتون وژلی شئ تاسو علي وزیر وژلی شئ دغه نن ځوانان هر یو منظور پښتون دی هر یو علي وزیر دی هر یو زمان کاکړ دی تاسو کوشش کوئ چې اویا میلیونه پښتانه ووژلی شئ موږ به دا ازادي اخلو که نن وي که سبا وي را روان دا انقلاب دی انقلاب دی انقلاب دی نو تاسو دنیا ته خصوصا د ایسای بدماشانو جنرالانو ته دا پیغام لرو که موږ دې ته نه مجبوروئ زموږ آخري اپشن دا دی که د پښتون تحفظ مومن په هر کارکوونکي اوږده همسایه شو موږ به د اروپا پارلمان ته ځو څه به کوو موږ به څه کوو موږ به هلته کښتۍ لګوو یا چې هر څه وشول دا د بدماش پنجابي فوج مسؤلیت دی هغه به جواب ورکوي آیا په دې کې زموږ سره ولاړ یې آیا په دې کې زموږ سره ولاړ یې آیا تاسو د پښتون تحفظ مومن څخه ملاتړ کوئ آیا تاسو د پښتون تحفظ مومن څخه ملاتړ کوئ نور زه خپلې خبرې ختموم خو یو شعار وایم داسې شعار ووایئ چې دا ټول بلډینګونه یې ووري ښه په زوره مې وایي زما مرۍ ماشاءالله کېږي مشران به راځي د هر خلق نه راغلی په نوبت سره به خبرې کوي لکه څنګه مو چې زما خبرو ته غوږ ونیو ټولو ته همدغسې غوږ ونیسئ که چېرې دا غونډه بې نظمه شي لکه موږ تاسو چې بې نظمه خلک وو دنیا ته موږ باید یو مثبت مسیج ورکړو ځکه موږ د حق دعوا کوو موږ د مسؤلیت دعوا کوو د حسین مګل څخه یوه نړۍ مننه باران له ورځې وي اسمان ته نسبت کېږي غږ د منظور دوی پاچا خان ته نسبت کېږي او په دې کې شک نشته سیالکوټ او پېښور کیسه ده په دې کې شک نشته د سیالکوټ او پېښور کیسه ده په دې کې شک څه دی کابل جان ته نسبت کېږي د غونډې په درې ترڅ کې ډاکټر صاحب وردګ ته بلنه ورکوو تر څو خپله عالمانه وینا زموږ باندې واوروي ډاکټر صاحب
مبارکه ستا په نوم ده افتتاح د کلام چې مبارکه ستا په نوم ده افتتاح د کلام تبارک اسمک یا ذو الجلال والاکرام ګرانو عزیزانو دا چې نن په دې خراب هوا کې د خپلې استراحتي ورځې په موده کې له لرې ځایونو نه دې غونډو ته راضي شوي یئ ستاسو د یوه سپین باعث باندې یوه د یو غږونو د رقم ستړي نه کړي خبرې به لنډې سره کوو ځکه ډېر دوستان شته دي چې تاسو سره وغږېږي د څلوېښتو کلونو نه ډېر وخت ډېر کمزوري نه دي چې په افغان ملت عام ډول او په پښتنو باندې مخصوصا یو لویه غمیزه راروانه اسما د زړه بڼه چې زه نو بس مېڅ کړې آلته ورغلې نشم زیات مهاجرینو خپل وطن د ظلم د لاسه د ستم د لاسه پرېښی دی او د مسافرۍ شپې ورځې تېروي او د خپل وطن ته د بېرته تګ انتظار باسي زموږ ټول دولتي ساختمانونه ړنګ شول مکتبونه مو وران شول هدیرې مو ړنګې شوې کروندې مو شاړې شوې او په کوزه پښتونخوا کې که څه هم خلک ډېر نه ترې غږېږي مطبوعات ډېر راپورونه نه ورکوي هلته هم نو غمیزه تبدیل شول په کوزه پښتونخوا کې چې روانه ده جاري ده تاسو وګورئ د منظور پښتون خبره ده چې یو سل شپېته زره دېرش زره لپاره په شاوخوا کې پولیس